له جګړې ستړي او نور سوله غواړو. په هلمند کې نن پنجشنبه قومي مشرانو، ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو د ټولنې بېلابېلو افرادو د جنګ د ښکېلو خواو څخه د سولې او اوربند غوښتنه تکرار کړه. د وسلو غږونو پر هلمندیانو ژوند نارام کړی، خو بیا هم د روښانه راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي او د سولې غوښتنه تکراروي. په مرکز لښکرګاه ښار کې د راټول سوو هلمندیانو له خولې بیا د سولې د راتګ خبرې اورېدل کېږي. غونډې ته راغلي د هلمند ولایتي شورا غړي حاجي ګل اغا مسلم او د هلمند د ولایتي شورا مخکنی غړي بشیر احمد شاکر د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل: د افغانانو سر مال څخه پېښې هغه سوله غواړو، نه سوله غواړو چې په نامه د سولې او ګټې د خارجیانو څخه ونیسي، ګټې د امریکایانو څخه ونیسي. هغه سوله بیا افغانان په ګټه نه ځي. څو حرکات مخکې راغلي، څوک راغلي، طالب راغلي، حکومت راغلي، چې په دې شل کلن نظام باندې بحث کوو. شل کلن نظام چې د خارجانو پر ټانکونو د P52 پر سر باندې پردي ولسونو باندې مسلط سو، یو شی پرېږدو: ډیموکراسي. هلمندی ولس د داسې سولې د راتګ هیله لري چې د افغانانو په خیر وي. په هلمند کې د ولس غږ ملي او سیاسي ګوند ولایتي مسؤل او د هلمند مدني ټولنې رئیس الحاج اختر محمد بادیزي وویل چې د سولې خنډ څوک جوړیږي د هغوی مخه بنیسو او د سولې په خبرو کې باید هلمندیانو ته هم ځای ورکول سي. موږ د هغه خلکو مخه نیسو چې څوک چې سولې ته خنډ جوړوي، څوک چې امتیاز طلبي کوي، څوک چې وایي چې زه خپل وخت راکوم، د یوه ورځ موږ چاته وخت ورکړو او نور افغانان، نور ټول هلمندي ولسونه، ټول کردار ولسونه ټول ویښ شوي دي. عزیزانو تاسې وګورئ چې موږ تاسې سره توپیري چلند د دې ولسمشر د دې افغان امریکایانو چې زموږ سره توپیري چلند کوي. عزیزانو قربانۍ زه ورکومه، خلک زما شهیدانېږي، خلک روزمره زما مري. هلمند میشتو له دې وړاندې هم څو ځلې د سولې او اوربند غږ پورته کړی چې د هلمند دیني عالمان او تر هغه وړاندې د مرکز لښکرګاه ولسوالیو میرمنو د سرتاسري سولې غوښتنه کړې، خو ولې د ارمانې لا تر اوسه نیمګړی پاته دی. ثناءالله خادم، روحي، هلمند.